درنو لیدونکو السلام علیکم. په لومړي ځل تاجکستان د طالبانو د یوې مسلې په هکله ماتې ومنله. امام علي رحمان وایي چې هیڅ لیوالتیا نه لرو چې افغانستان سره جګړه وکړو. وروسته تر هغې چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ جنجال راپورته شو او ان دواړو لوریو د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله خپل ځواکونه د جګړې لپاره چمتو او منظم کړل. تېره شپه د یاد هیواد ولسمشر امام علي رحمان په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ د افغانستان له وګړو سره هیڅ راز دښمني نه لرو او نه هم دې ته لیوالتیا لرو چې الوتکې او پوځیان په نورو هیوادونو کې جګړه او بمباري وکړي. تاجک ولسمشر دا هم ویلي دي چې دوی یوازې د ګډې پولې د امنیت په اړه اندېښنه لري چې هسې نه هیواد ته تروریستان ور واوړي او ګډوډي رامنځته کړي. نو د همدې لپاره یې پر پوله د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی او کلکه څارنه یې کوي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ جنجال هغه وخت راپورته شو چې علي رحمان د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې پر دې ډلې نیوکې وکړي چې واک یې ټول ځان ته کړی دی. ټول ګډون او واکمني یې نه ده جوړه کړې او په افغانستان کې میشت تاجک توکم ته یې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. طالبانو دا کار د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان هیواد لاسوهنه وبلله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.